هر څوک د خوښې په اشنا مین کا پروردګاره ما په تا مین کا بل د مرجانې مینه ډېره راکړه بل مې په کور کې په بابا مین کا د انسانیت یو حق لري په مونږه دنیا په موږ په دنیا مین کا که په تا نه مینېدل نوره څوک ته کوښښ وکړه ځان په چا مین کا چې لږه پاته مې ته ولګېږي چېرې په یو ځل ملا مین کا که په تا نه مینېدل نوره څوک ته کوښښ وکړه ځان په چا مین کا چې لږه پاته مې ته ولګېږي چېرې په یو ځل ملا مین کا جوهره دا رقم ورته وښیه زوړه مین د سار نه بیا مین کا جوهره دا رقم ورته وښیه زوړه مین د سار نه بیا مین کا د جانان پاته لګېږي د وریانه په سړي سړی تېږي د وریانه دی بیایي سړي خور دی ومې نه خوري یوسف مخی راغږېږي د وریانه زه یې تا پېژنم کټ پټ په زوندای ده ماته هغه دی ښکارېږي د وریانه لکه لمر ته مخامخ چې آیینه وي ته یې کسه چې پړکېږي د وریانه غمیدور مخمال کمیس ته اغوستلی لکه ستوري چې ځلیږي مو د شونډې مقصد نه دی چې مې خپال وای بس فقط چې دیدان کېږي د وریانه مخ ته نوی صفات پورې سره لمبې دي کوم یې دلته رارسېږي د وریانه سور چرګل دی لکه شا چې میرګن بال وي پټ داسې معلومېږي د وریانه رقیب خوله وهي نږدې راتللی نه شي لکه سپی چې درغپېږي رقیب خوله وهي نږدې راتللی نه شي لکه سپی چې درغپېږي د وریانه ښکل یې ځکه د وریانه ستړی ماشه جوهر دلته کې ګړبېږي ازی ښایست هغه پخې کې هغه شی منصبې ته یې زو شی ته وایي ټولیو تبه کړی یم او نعلاج پروت یم مریضیو تبه کړی یم پیپړې مې نوستې دي ټټار مې داسې ښنګه کوي سایه کې جګ یم سینګرټیو تبه کړی یم خولې ته مې وګوره چې یو غاښ هم سالم نه لرم پېشتنه ماکه کومکیو تبه کړی یم ډاکټره هله د معدې نه خودي ونه کړمه خوار فلسطین یم بمبریو تبه کړی یم بې اندازې د دومره وزن مخه کړی وینه ښکلی سړک چې ملریو تبه کړی یم بې اندازې د دومره وزن مخه کړی وینه ښکلی سړک چې ملریو تبه کړی یم وایم څلوېښت کله د سود په توکې ګرابه وږي د ګلو بوب یم او سپیو تبه کړی یم خپله مې نه چړوي ګرام دی د جوهر سکوټر یم په پردي لوستم چړییو زما چښتن به په پردو لسمرونه وژړل امایینه پردي څوک څه کوي پردیو ایوشه دی غوښتنه کې یادې ته یې مې دا شعر داسې موضوع چې څه به اورېدلي وي چې یو ابنصاري مولو منبر دی مثالې کړي که نه د علي علیه السلام قوم د بګي سره ډېر ګناه لري په داسې کې د جومات ته یې کار نه تللی چې دلته راځي بیا یې چې دا لې ورته کېږي یا نه داسې مې داسې یو شعر لیکلی دی که نه دغه خبرې ډېر یې چې د ویل کې مینه صاف ګناه لري ما کېږي یا نه او دا لې ورته کېږي یا نه ملایان یایي چې بیخي دې ته قبلېږي یا نه او دا لې ورته کېږي یا نه ملګری ته به یې په ګاډه ته ول څه خبر وې داسې په سود هم دی په دا باندې دا ښه خبر وې که دې په سر څه شو پیسه دې بیا ډېرېږي یا نه او دا لې ورته کېږي
کني په دغو مسلو مخلط رڼاکې کړلی چې دا کار مه کوئ په کیسو مخلط رڼاکې کړلی انسان نفسي دی ډېر انسان نفسي مخلوق دی ډېر ځکه شرمېږي یانه او دله ورنه کېږي یانه که لوطي قوم ته نظر وکړو حالات څه پې وکړل د ځمکې مخ کې په بل مخ کړو بادشاه څه پې وکړل د خدای د کفر نه په خدای کې څوک ډارېږي یانه او دله ورنه کېږي یانه بس میش د خدای پاک ترې نه داسې لرې لرې سوتي لکه یوسف چې ځان د غش نه په صغرې سوتي داسې عمل دی چې پرېږده شوې پرېږي یانه او دله ورنه کېږي یانه جوهره دا خو د ماده مثال سامه وکړه که درته ووایې په دوه کښې ګرامه وکړه هغه ځای بېرې ګروې بیا چې پخېږي یانه او دله ورنه کېږي یانه پروفیسر ملګری راوړه ډېره مننه دې پاله عادل صاحب جوهر شیرنا خان کې په نورو ملګریا پاتې کېږي دغه کان ته چې دله ورنه کېږي نه دې نه نشي چې نور ملګري سټیج نه پروت شي ملګرو کوشش دا دی چې ټولو ملګرو چې هر ګډونوال سټیج ته راشي جوهر صاحب په ټوله معنا سره د شملې تالار ویښ او هغه ملګري چې خوب ورغلی او فکر نه کوم چې په راتلونکي یو ساعت کې به بیا خوب ورشي د جوهر صاحب نه ډېره زیاته مننه زه ورته دوه بیتونه ډالۍ کوم چې پروت دي که په سروس کرواټو زړه وای تو مو چیشه یې کړه پروت دي که په سروس کرواټو زړه وای تو مو چیشه یې کړه وایې مو په ځای که ته وایې تو مو چیشه یې کړه دا کیسه خو ما کوه چې تو نه بغیر ژوند نشي دا کیسه خو ما کوه چې تو نه بغیر ژوند نشي مثلا که زه دنیا کې نه وه تو څه چیشه یې کړه ډېره